ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. د منځ احکام داغه بیان او وضاحت دمن کوو د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روشنايي او رڼا کې او دام بار بار ویلیو چې مقصد به کېدای چې د زمنګ استاسي عبادتونه د خیسته پیغمبر محمد رسول الله په طریقه جوړ شي. دا کوم آیات چې ما لوستلې ده د سورۃ الاحزاب یو آیات ده. دې آیات کې الله دا مسله ذکر کړي
کده کم انسان فکر او نظریه او عقیده دای چې زه د الله سره مخامخ کېږم او قیامت را روان دی، نو دا انسان دې دوه کار وکي. یو خدا دې د محمد علیه السلام په طریقه باندې او دا غ زندگی دا د منشور د زندگی خپل وګرځي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، یقینا تاسو لشته د خیسته نمونه په تابعداري د نبی کې. او دویم الله وای کله چا د عقیده چې زبا د الله او د قیامت د ورځې سزما ملاقاتي، نو وذكر الله كثيرا، د انسان دی الله ډیر یادای. بس دې آیات موږ له درس راک د دوو خبرو. یو خبره ده چې د پیغمبر په تابعداري کې کامیابی ده، هم په آخرت کې او هم د الله مخې ته. او دویمه موږ له دا درس راک چې الله ډیر یادول او ذکر کول، په دې باندې یقینا انسان قیامت کې کامیابیږي او د الله مخې ته کامیابیږي. مانځ کې د سجدو مسائل دا من ذکر کول، او دا خبرم ذکر کړی و چې 5 قسمه سجدي د انسانان کوي. یو سجده هغه سجده د منځ و سجدۃ الصلاۃ چې دا غي تذکرہ هم شوی و. دویمه سجده و چې هغه ته سجدۃ الشکر ویلې، چې د انسان باندې د الله نعمت وشي یا د مصیبت نخلاشي او دغه سي الله ته په سجده باندې وګرځيږي. دریم قسم سجده ده چې هغه نننۍ خطبه کې ان شاء الله سبحانه وتعالى الله دې توفیق د وینا او د عمل د دواړو راکړي. دا غي تذکرہ من کو چې هغه ته سجدۃ السهو وایي. علما وای دا اضافت د سجده سهو ته د ته اضافت سببي وایي، یعنی هغه سجده چې داغه سبب ده چې انسان منځ کې خطا شي او په دې وجبانه د پریوسی او خپل الله ته یو سجده وکي. سهو څه ته وایي؟ په لغت کې د یو شی یریدل او داخې نه غافله کېدل. نسیان الشیء والغفلة عن الشیء، اهل علم وایي یو څیزنا غافله کېدل او هېریدل، وذهاب القلب عنه الى غیره، او د زړه توجه د دینه بل طرف ته وختل، هم دقه السهو ویل کېږي. دا معنا امام نووي المجموع کې کړی دا. ابن مفلح چې دا کتاب دی کتاب الفروع د ابن مفلح پاغه کې دا معنا کړی دا. ابو مالک د صحیح فقه سنت کې دا تفسیر کړی دی چې سهو څه ته وایي؟ نسيان الشيء والغفل عنه وذهاب العقل عنه الى غيره، چې د یو انسان نه یو څه زیر شي او دا غینه بے پروا شي او دا زړه سوچونه بل طرف ته لاړ شي، نو دقه ته سهو وایي.
د نبی علیہ السلام نا پټوله زندګۍ کې چې د په ژوند کې د پیغمبر علیہ السلام نه مونږ کې سهو راغلی دا او په مونږ کې خطا شوه دی نو دا 15 صحیح نه دي چې نبی علیہ السلام نه دی کې خطای راغلی دا او مونږ کې سهو شوه دی او بیا دا غینه رستا د سهو د پاره سجدیم کړی دي خود دینه مخ کې زه یو خبره تاسو ذهن راړم هغه دا ده چې دې کې څه حکمت ده چې الله نبی علیہ السلام مونږ کې سهو کاوه د رسول الله د زړه توجه عبادتونه داغه عمل داغه زندگی هغه خو په اعلی مرتبه کې و او دومره وا چې شیطان هم د نبی علیہ السلام باندې کمزور کړو د نبی شیطان د نبی علیہ السلام کمزور یو ځل محمد رسول الله ویلې شیطان دې رګونو کې چلیږي لکه وینه چروانه د خپل بیبي سوالاړو د جمعات خواته د بیبي نوم یې صفیه بنت حیی ابن اخطب الحارونیه الخزاعیه د دې صفیه سوالاړو چې ګورو یو دوه کسان په لار باندې د سروانو سفر وکاو دالکان چې مخ کې واوختل رسول الله په आवाज وکړه علی رسلکما لکه په مزه شي یو خبره ته کوم مرګرو صحابه وترېدل چې رسول الله مبارک سوی نو نبی علیہ السلام ته وی تاسو لک خبره واوري یا رسول الله سدي وی الا انها صفیه بنت حیی دا کومه جنۍ چې زما خواته ولاړه و دا ګوره صفیه بنت حیی ده زما خزه ده چې ګمان ونه کوي چې د پیغمبر سره پردی جنۍ ولاړه و الصحابه ډېر خپم شو یا رسول الله معاذ الله موږ اوس دا ګمان پتا باندې کوو نو جناب رسول الله علیه السلام متوي تاسو مجبور وي شیطان یجری من احدکم مجرى الدم د بدن کې داسې چلیږي لکه دا وینه چې روانه وي نو د سینې چې شیطان د لړ کې وانه چي چې ستاسو پیغمبر ګوره د تورتم کې ماخام کې پردی جنې سوالړو نو چاوته ویل یا رسول الله ستا شیطان هم د سې چلیږي نو رسول الله ته وی او ولکنی اسلم یا ولکن اسلم زما شیطان الله زما تابع کړی دی ذته الله بچ کړی انسان له غصه ورله صحابي دې غصه شوه دې ډېر دارګونه پړسېدلې دي رسول الله وای ماته یو کلمه معلومه ده کدی مرګري ویل دا غصه به تلاړش کما کلمه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلمه ویل سره ټیک ټاک شیطان انسان غصه کوي علاج داده تعالی غصه در لسبکه نو یو باعوذ بالله وی دویم کولاړي نو کې بانی کناست پرې بوسي یخي وبما موس کې چې دا رګونه دی یخش او بل دا به سوچو کې چې دا ډیره غصه ایمان خرابوي اعوذ بالله دایم لوی علاج دی مونږ کې د وسوسې رااله ګس طرف تدریزل توکانی توک اعوذ بالله ویوا چې ذل جلال والاکرام دی د شیطان د فتنو نه وساتي نو د نبی علیہ السلام جون کې پینځم منځونو کې رسول الله علیہ السلام سیده صحابه کړی دا دې کې فائدہ څه ده نو یو فائدہ خو علما وایي
چې دې کې محاسن الاسلام ته اشاره ده. ګوره زمونږ دومره بهترین خوندور او مزیدار دین دی، کستانه عبادت منځ کې وران شي ام شریعت ته چل خودلې دی چې خیر دی بیا یې مکه و دغه طریقه وکړه، یو دوه سګي دی وکړه. دویمه فائدہ پدې کې دا ده ارغاما للشیطان، دې کې شیطان ذلیل کیږي. شیطان چې انسان منځ کوي او اودس کوي نو دا شیطانان په انسان مسلط شوی دي. یو ته خنزب وای او دویم ته ولهان وای. صحیح حدیث کې دی، صحیح مشکات هم دا حدیث راوړی دی. او داس به کوي وای به داسې دی یو ځل وینځه، دا دی دوه ځل وینځه، لکه به ټول ورځ د خپل مټي به مګي. د باندې شیطان مسلط دی. شریعت کې دا دی دله لوټه کې اوبه ورکا د نیر تم مکه نه و ټوټی ته مکه نه و چې دا شړار خيجه وځه ټینګي به تشيږي او د لګي د مټي پینځي. چا چې زیاتی اوبه په اودس کې مستعمل کړي محمد رسول الله وای دا غټ ظالم دی. الله دې منګ او تاسو باندې رحم وکړي. من چې کینو اودس ته ا د ټوټی شړار په دویمه محله کې ناورې دی کیږي منګ خوان نه راکړي. رسول الله او دا سوک هر اندامه یو ځل وینځه، بیا یې دوزل دویم او دا سوک دوزل وینځه، دریم ځل او دا سکړې هر اندامه درې ځل وینځلې ده. او بیا یې ویل چا چې د دینه زیاته وکړ فقط تعدى وظلم، دې سړی ظلم وکړ. ورونو دا باسي وړي وړي خبرې دي، مونږ ته وړي ښکاري، خدا وړي نه دی ګور. یو سړی کرا پاتې د بل یو او پیسې ته والسته موږ ډېر د ظالم بچی دی، ډېر ظالم دی چې او داس کډیر یو بل گئی. پیغمبر وای دا لوی ظالم دی، لوی متعدی دی. شریعت وای جمعه ته نوځي دا خیخ په نن مخکې کا دعا وای. شریعت چې کومه دعاګانې ویلې دي وزي غسخ په سر منګزه خطر په ول منګز کا کپڑے اچې د خسیټ نه شروع وکا او د کېږي خلاص کته کا او د استندي اننګی ته ولګوا. اللهم باسمک اموت واحیا، الله ته مې ود کې او ته مې را پاتې. اللهم انی وجهت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورحبة الیک. آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. دا خپل دعاګانې دي. دا وایي په دې نیتو د شجه زبد تهجد مصطفی منګه که جمعه ته وزوم په غب شپیو کران نه وزوم غب شپ دې ک کپڑے اچو منګو یو داب کې چا ویلې چې دا خسر دی او دا ګسر دی. که وختان منګه زو اول منګه زول زمنګ د پیغمبر په طریقه نه دي. او کیم دی قصه کې نیو چې دا خسر دی او کدای ګسر دی. کپڑے اچو دې خبرو ته منګاړو سوچ نه کوو. منګو دا وړي وړي خبرې دي. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، گناہ ته بدانوي چې دا وړه گناہ ده. ولی ان الجبال من الحصى، دا لوی لوی غرونه دا د وړو وړو کمرو د غټو نه جوړ شوی دي. شریعت ډیر خسته طریقې منګو ته استخودلې دي. دا سګیده صحوه ده د نبی نه مواقع کړه، د امتی نه مواقع کړه، موت نه مواقع کیږي. پایدب کې صدا ارغاما للشیطان، د شیطان مخ او پوزه د خاورو سره ذلیل کیږي. الله دې دا شیطان ذلیل کی، د زمون ډیر لوی دشمن دی. زما ورونو د یو ساده خبره ته وکما، کله یو سړی پلار او مور را رواني په دې لار باندې او یو بدمعاش ګوټه او طرفاتيږي او دا کمیس او پرتوک ته ټول لري کې او بربند ولا پلار او مور پری دي او دې بچی کې خیرت نو دا سړی به اخلاصي او دی وی کې خيو دا به اخلاصي تی نخلاصي دوستی به سو کی نش. سورۃ اعراف کې مونږ ته الله و یا بنی آدم، اے د ادم بچو، داستا سے انډیوال شیطان د پلار او مور د الله کپړې استلی دي.
ستا مورې بربنډه کړې ده، ستا پلارې بربند کړی دی، ته شرمېږې نه چې بیا د شیطان سره دغه خبره مني. هغه ته وایي دروغ ووایه، الله وایي مې وایه، ته وایې ویم بیا، ته ګوره چې ویم بیا که نه ویم. الله ته ته وایي نظر کته که غلط ځای ته مه ګوره، شیطان وایي وګوره د الله قدرتونه کې صحیح ده ته نظر. شیطان د ته وایي غیبت وکړه، الله وایي دا ژبه دې کنټرول کا. شیطان د ته وایي غوږونو باندې ګانې بجانې واوره، الله وایي مې اوره. دې غوږ کې به دې الله ګرمه قلعی در واچوي، و چې ته اورې دروغ وایې غیبت کې ناروا ته ګوري، نو ته اوس د رحمان ملګری شوې او که د شیطان ملګری شوې. تا رحمان کوم ځای کې پرېښوده، ته خو د شیطان په ولو باندې سوی. شریعت موږ ته دا ویلي دي تاسې خیراتونه ډېر کوئ. دا ملا ته هم دي او امي ته هم دي. دې دا معنی نه چې ملا به بل ته وایي خیرات کوه، خپل جب ته به 200 میله رفتاري. نه مولوي صاحب هم جب له لږ ګوتې وروړي، امي صاحب به یې مړي، تبلیغي صاحب به یې مړي، مجاهد صاحب به یې مړي او بل به مې. همیشه به سړی د راکړه بابا نوسې نه چې څه راکړه، لږ به څه ورکوي. حکیم ابن حزام راغلی و، رسول الله له وایي څه راکړه او له ورکړه، بیا څه راکړه بیا یې وله ورکړه. حکیم عجیبه صحابي دی. د خانه کعبې په مینس کې حکیم وایي زه پیدا شوی یم، ولدت فی جوف الکعبه. د مور مې ایام د حمل و طواف کو، درد پر راغې زینو دروازه د کعبې کولا وسیده ورله ایسته ز خانه کعبه کې پیدا شو. او حکیم 80 کال کفر کې تیر کړیو او 80 کال مسلمانۍ کې تیر کړیو. رسول الله ته وایي سراک واخله، بیا راغې وایي سراک وایي واخله. دریم ځل ته ویلې حکیم دنیا شنه خوږه ده، سبزی ډوډۍ سشنه خوږه چې دا مزه کوي، الله ګوري چې څنګه عمل کوي. حکیم الید العلیا خیر من ید السفلی، چې بل ورکه دا برنه لاس خوره ده د دې نه چې بل څه لاس نیولې. حکیم دا شی مکو. حکیم و یا رسول الله ما سبیات وکا، بیات په دیو که زبد هیڅ چانه سوال نکوم. شام ته تللې په اسور ده چابک ته وغورځیدا، اسه ودرو راکوش چابک راواز لاندې خلق ناسو. حکیم مونږ ته به دی ویلی وای ما د محمد رسول الله سبیات کړي، زبد چانه سوال نکوم. چې تا ته ویم چابک راکو، ز چابک سوال او د روبې سوال ده خو یو شی. الله دې مونږ د مخلوق د احتیاج نه بچ کی، او الله دې زمون خلی خالق ته په سوالونو باندې ستړي کی. دا د مخلوق او د خالق فرق دی چې الله یغضب ان ترکت سؤاله، چې دا الله نه غواړي الله غصه کیږي. وبني آدم حين يسأل يغضب، چې د ادم بچی ته وې تراکه تندې تریو کې ورو غصه شي. نو چې د چانه په نه غوښتو غصه کیږي هغه من پرې خدا، او چې د چانه په غوښتو غصه کیږي من په غیب سي شویو خان. الله دې من کې استغنا د زړه راولي. زما ورونو خبره دا و، شیطان من ته وای خرچه به نه کې، صدقه به نه کې، غریب بشي، فقیر بشي، مړ بشي. دا کوم ځای کې شیطان وی؟ سورۃ بقره کې الله وای الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان هم د غریبۍ نه یری او به حیايي تمرابلی او الله د بخنه وعده د سکی. شیطان وای روپۍ مو ورکوته ورک. شیطان وای روزه منی سبدان به خراب شي، سم روزو ته دین شو د روزو ماشین ځان نه جوړ کا. شیطان وای خوب بڑستن کمبل مفریدا، ویسا شیطان مخدی ورکشا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تورتم کی خپل رب ته دومره ودرېګا او دومره وجاړه چې بدن خپې دی و پړسیږي او وخ کې د جانماز زیر د تلون کی ښه. سجده سهوا کې دویمه یو فائدہ امدادا چې د شیطان ذلیل کیږي. صحیح حدیث ده، سړی چې منځ کې ودرېږي شیطان وته وای دا یاد کا دا یاد کا. اکثر دا دکاندارانو او کاروبارانو ته د منځ کې د حساب مخې ته راځي. ایو مقتدی چیرته امام له فتح ور کړی و د سار منځ کې، نو امام 2 رکعات کړي او څنګه کړي الله اکبر یو بلم شته دی.
نو ته ویل چې لکه دا تا څنګه بې ځای فتحه ورکړه وایي چې زما 4 دوکانه دي اول رکعت کې د 2 حساب کوم او په دې دویم کې د 2 نن 2 یو پاتې شو څه مسله وشو مال چې دنه برکات پاتې شوی دا شیطان دی او ته وایي اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا کله چې دا سجده صحو وکي یو ځل دا شیطان دا تندې او دا سر وایي یا ویلتا تباشما دونه مهنت مې وکا غم سینوي وردا څه مشکل شي شریعت کې دی اخر کې 2 سجدي وکا چې دا شیطان په ذلیل شي دویم زما ورونو محمد علیہ السلام باندې صحو رااله دا دلیل دی په دې چې رسول الله بشر دی کم خلق چې وایي چې نبی نور دی دا خلق د صریح نصوص د قران نه خلاف دي قل انما انا بشر مثلکم استاسو غنتی انسان باسي وایي یاره نبی علیہ السلام وایي دغه دی دا نور وو او دلیل د نورانیت دا چې د سورې نه و حدیث کې راغلی دی حدیث کوم دی حکیم ترمذی راوړل په جامع النوادر کې چې رسول الله بروانو نو داغه بسورې نه و دا روایت به اتفاق المحدثین دا دروغجن روایت دی او حکیم ترمذی ډیر دروغ په خپل کتابونو النوادر کې ذکر کړی دي یو پکې دا دی یو امام ترمذی دی دا نه ابو عیسی دا حکیم ترمذی دی د جامع النوادر والا علماء پوریږي په دې دویم دار چې نبی علیہ السلام دا مو منله چې هغه نور وو او دا غي سورې نو کپڑے یې چلی وي کبر بنو کپڑے خو یې چلی وي نو دا کپړو سورې کوم خاله خدا ټول صحابسیات دي ابي عائشه ته رسول الله علیه السلام بارکه ته پوښتنه کیږي د کور کې ژوندۍ څنګه نو عائشه ته وایي څه ژوندۍ ده وکانه بشرا من البشر د عام انسانانو شان یو انسان دی چې دا عام انسان کور کې څه ژوندۍ ده رسول الله ژوندۍ الله اکبر دا دلیل دی د دې چې محمد رسول الله دا څه شی دی بشر دی الوسی لیکلی دي چې څوک وایي چې پیغمبر نور دی دا سړی په صریح آیاتونو د قران کافر دی الوسی د 12مې صدۍ ولسمې یو حنفي عالم دی تفسیر روح المانی والا دې جزء کې تفسیری لیکلی دی هغه وایي چې څوک د نبی د بشریت نه انکار کوي دا د صریح نصوص د قران نه انکار کوي رسول الله بشر دی او بشر د بشریت د غم راځي په دسی باځي را بریلین وای یاره دې نور دی موږ چې نور دی دا خصیص شي دی بشر دی که نور دی دا څه نه شو ویلې چې نور دی ځکه عائشه وای ز بیمار شوم بل وای ز بیمار شوم حدیثو کې راغلی په نور خو حیض نه راځي بل د ابوبکر بچی و د عمر بچی و د ابو سفیان بچی و نو دا چې بشر دی وسره ته کتاب کې وخه چې د نور او د بشر نکاح کیږي ځا کنه کیږي نو نبی به نکاح خزي ساتلی او کیږي تر ته وخه کم ځای کې دی چې کیږي ودا ظالمان دي چې دروغ وای کله به یو څه وای او کله به بل څه وای د رسول الله د بشر دی د نور نه دی بل روایت کې دی نبی علیہ السلام وای انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني ز عبد الله بن مسعود روایت ده زستا سے غنتی انسانم زمانہ چې مونږ کې خبره یې راشي ما ته دا غي یاداش وکي نبی علیہ السلام وایي بس دا دلیل دی چې بشر ده سلورمه فائدہ دی کې دا د ورونو زمن نبی عالم الغیب نه دی څه شي نه دی زمن نبی عالم الغیب نه دی ګوره که عالم الغیب مونږ کې به خبره نه یریدل دا باسي بی دین دا وای یاره پیغمبر وای په پټو په حاضر او ناصر دی پیغمبر حاضر ناصر دی عالم پر غیب باندې دی ربیع چې داغه واده شوه دی زما خواته وای نبی علیہ السلام راغې جنکو چمبواله تنبلې وو دیکي یو جنې چغکلا وفینا نبی یعلم ما فی غد
اتیناکم فحیانا وحیاکم. من کې یو داسې نبی دی چې هغه په پټو باندې پوهیږي، د سبا په حال پوهیږي. رسول الله ته وی بچی داسې مو وایا وقولی بالذی کنت تقولین، زړه خبره کو زه سبا په حال نه پوهیږم. عائشہ به ویلي کچا دا ویلي چې محمد علیہ السلام دین پټ کړی دی یا د سبا په حال پوهیږي فقد اعظم علی الله الفریا، د په الله سم په وجود روغ جوړ کړ، ځکه الله وایي چې نبی عالم الغیب نه دی. بیبی نے امیل ورک شوی دی، هار ورک شوی دی، اوخه پر پاسه پرته د حدیث د تیمم بخاری کې راځي. رسول الله ګرځي، ابو بکر ګرځي، عمر ګرځي، علی ګرځي، عثمان ګرځي، عشره مبشره ګرځي، امیل د ام المؤمنین ورکته. پته ونشته اوخه پاتې چې ګوري لاندې حار امیل د ام المؤمنین پروت دی. بدنامه پی لګي چې عائشه د صفوان سره زنا وکړه. نبی علیہ السلام د علی سره مشوره کوي، اسامه سره مشوره کوي، منبر د مدینه ته خيږي، بریرینه ته پوښتنه کوي. عائشه رښتیا بدنامه وا، هغه وای نور څه کې نو خو جنې ځوانه ده، کله وړه اخی سوده شي فتات الداجن فتاكل العجين، قرانه ګډه بيزارا شي ست جوړه وخري. یا رسول الله استحل ده بدنامه نه ده، علم الغیب نه ده. عائشه وای ماته ویلې عائشه کې زنا دي کړي توبه وباسه، او کله نه کړي الله به صفایي وکي. وای ما دوشپی او دو ورځې جوړلیو حتا کاده کبدی ان ينفلق، قریب و چې زما زړګې چاودلې وې. دخلت سوی وګدا واقعا د حدیث سلفک زنو به خبر مدینه کې دا ډنډوره خبره شوی و چې عائشه د صفوان سره زنا کړې، او دا ابی ابن سلول الله دې قبر کې په ور بل کې دا غندونه غره خبره کړیو. والذي تولى كبره، الله وې دې بيدینه مشریک ولا مؤمنانو په کې خطا شو، حسان خطا شو، حمنه خطا شو، مصطح ابن وساسه خطا شو، چې نور صحابه هم دې کې ورغلل. عائشہ بی وی ما ته رسول الله دا خبره وکړه، عائشه قد بلغنی کذا وکذا، خلق دسی وی ته صفای او کبد عملی دی کړی دا. وای ما پلار ته ویل بابا عجب رسول الله محمد رسول الله خبر جواب ورک. ابو بکر ما ته ویل بچی زبر رسول الله ته ویل. مور ام رومان ته ویل ابي عجيبي عني رسول الله محمد رسول الله له جواب ورک. وای هغه ویل چې بچی دې زنده شوی، پیسې چړام والیو مې یو میش می تبیم کړی وی. د پاتېدو چرته هم داسې مصیبت چې راشي د انسان ملا ماتوي. وای زه ورور پاتېدم د الله حمد مې ویو. وای ما چې یا رسول الله کما سینا زه ویم چې کړی مې ده نو الله ته پته ده چې ما نه ده کړی، او کوي ویم چې ما نه ده کړی نو هم الله ته پته ده چې زه بریم. سلګو ونیول جړا ټینګ کړم. الله رانه د یعقوب علیه السلام نوم یې ورکړ چې دا یوسف ته ورکشو، به د بنیامین خبر راغې. وای ما ته ویل چې زما حال د یوسف د پلار په شان دی چې په صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. سلګونی ولي به ورسې عالم نه دی، عالم الغیب نه دی. عالم الغیب ولی به ام المؤمنین د سی حال راتلې، ولی به رسول الله د سی سرګردانی راتلې. دا خبره چې څوک کوي چې نبی سلام عالم الغیب دی دې باندې ایمان نه وسی. فقہ کې مسله ده پتاو پر حنلی کلی دی یو سړی نکاح تړي او نکاح کې گواهان نه او دی وایي چې ځا الله بم گواہی، رسول الله بمی او ملائک بمی. نکاح کې څه وایي خدا و فرشتگان و پیغمبران را گواه کردیم، الله و رسول او ملائک گواه کوما. هغه وی یکفر د سړی کافر دی، ځکه د عقیده ده چې رسول الله عالم الغیب او حاضر او ناصر دی. سیده صحوه کې یو فائدہ ده
چې رسول الله چې د عالم الغیب نه دی، عالم الغیب باندې به موږ کې خطا کېدل. 2 رکعات کړي دي او سلام ما جګر کې ګرځولې دي. 5 رکعات تم ماسپخین کې پاتېدلې دي. نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه دی. ورونو د محمد رسول الله علیه السلام په ټوله زندګۍ کې 5 ځایونو کې منځونو کې رسول الله خطا شوی دی. یو پاغه کې دا دی، ابو هريره رضی الله عنه روایت ده صحیح مسلم کې چې نبی علیہ السلام یو ځل منځ کوو چې دا د ماسپخین منځ دی او کله مازیګر منځ دی، خو احدى صلاه العشي ته ویل شوی دی. وای کله چې رسول الله علیه السلام 2 رکعات وکړو نو سلام یې واړو، ثم اتى جزعا في قبلة المسجد، د جمعه دی قبله دیوال ته یو د کجوري تنه ولاړه و، جزعه هغه ته تکي واله ودرېد. ابو بکر دی یری کی څنوي، عمر دی، علي دی، عثمان دی، اچھا څنوي، رسول الله غلې ولاړ دی او صحابه. فخرجت سرعان القوم، دا ډېر تلوار چې بي د یوتل د جمعاتنا او یو ځلې بار چغکل الحمدلله اصلو رکعت مونږ خود ولا راغې. دې صحابه کې یو صحابیو یای خیرباق نوم دی او یای ذو الشمالین نوم دی، را پاسې دی یا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسیتا، مونږ کم شو کتا یہ رشوننا. نبی اسلام عالم الغیب نه دی، وای کل ذلک لم یکن، نمونز کم شوه دی او نزمانه یر شوه دی. یا رسول الله یر شوه وای 2 رکعات دی وکړه، نه ذولیدین نه دی یر شوه. ذولیدین دا یو سره وګد لاسونه ذولیدین به وته ویل، عالم الغیب خو نه دی کنه. بیا ابو بکر ته وای اکما یقول ذولیدین، عمر ته وای کما یقول ذولیدین. دا سړی چې څوی دسه دا اټول ته وای او یا رسول الله د قصه ته 2 رکعات باندې سلام وکړ. د الله نبی پات سي دا 2 رکعات نور وکړو، به 2 سجدي وکړي، السلام علیکم. دا یو واقعه د نبی صلی الله علیه وسلم شوی. دویمه واقعه د نبی علیہ السلام څخه دا ده، حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه ده. مازیګر مونږه کوو، محمد رسول الله چې 3 رکعات وکړي سلام وګرځو. 4 رکعات فاتح، یو رکعت فاتح. بیا دا یو صحابي ته پاتې د الله نبی ولې مونږ 3 رکعات شو، وینا دا نه ده ما څلور کړه دی، وای یا رسول الله 3 دې کړه دی. صحابه ته وای دا سړی څه وای چې څه وای خو صحیح وای کنه 3 کړه. نبی سلام به پاتې دا خبره چې دا قصه واغه یو د وکنه ده، د بعض حضرات وای دا یو ده. امام ابن خزیمه وای او امام شوکانی وای ظاهر دا چې دا جدا جدا قصې دي. سلف کې تاویلونه کوي چې دا دغه د یو قصه ده، هغه واقعي د سره چې په 2 رکعاتونو سلام ګرځیدل او دې کې په 3 ګرځیدل نه. دریم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده، یو ځل نبی علیہ السلام د بخاری او مسلم روایت ده، منځ کې ولاړو د ماسپخین منځو، ماشاءالله 15 رکعات وکړو. 100 رکعات وکړو، 15 رکعات وکړو. چاوته ویل یا رسول الله ازید فی الصلاه ولې منځ کې زیادت راغی، 15 رکعات زم پکې راغی. نبی علیہ السلام وايي ما خو مونږ ما څلور کړی. صحابه ته یا رسول الله 15. بیا محمد رسول الله پاتید سلام نه رستا بل رکعت نشته دی لکه فقہ کې چي دي چې دې سبا شپږم یو ځای کې چې نه بل راغه او سلام یې ګرځول او به 2 سجدي وکړو، سلام یې وکړو. او ان شاء الله اوس خو وخت کم دی، انده خطبه کې به دا څه ما چې دا څنګه خبره ده. څلورم دا دی حدیث عبد الله ابن بحینا رضی الله عنه کې راځي چې جناب محمد رسول الله علیه وسلم یو ځل 3 رکعات مونږ کو، دا منځنۍ قاعده پرې خدا. د دینه بعد چې پاتې
بیا دا غینه بعد رسول الله علیه السلام د سلام نه مخکې دو سجدې دغه کړی دا وکړي به سلام وګرځاو. مغیره ابن شعبه یو ځل دقه څه چل وکړ، بیا داسې سیده صحو چې د مغیره دادی څه وکړه، وای دا هغه چا کړی چې زما واستانه خدای چې محمد رسول الله دی. او پنځم یو ځل نبی علیہ السلام د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده چې جناب محمد رسول الله علیه السلام یو ځل سیده صحو وکړه او به صحابه ته ویلي کله چا نه مونږ کې ډیرواله راته یا کمواله کې راته یا د څه شک پرې وته چې ډیر مې وکاو کلګ مې وکاو په یقین دی وچلیږي او په اخر کې د څه چلو کی دو سجدې دی وکي. دا پنځه سینا امام الانبیاء دغه صحوه شوی دی. دا موږ له دا در سمرا کوي باید مقتدین لک سادهګانی کنه امام چې خطا شي دوی مړ دا څه شی د وچې اړې او تنخواګانی اخلي ابا خفت عالمي بدای به صدا قصې کوي ته څه تنخوا ورکې څه جازونه دی ولور غریب نه 520 ورکې یا ولن 1500 روپۍ ورکې. امام خ عالمي خ محدثي خ د قران او سنت داعي قاری نیک عملي دا اکثر چې څوک مونږ کې صحوه کیږي د دې وجه نه دې ته علت خیمه چې دا دې مونږ کې تدبر کوي آیات وایي او دې کې سوچ کوي. نو په دې طریقه چې قران څوک وایي هغه ته غلطي نه یو خدای چې ته یاد نه او نور د څه دې چې دې سجده کې دا دعا نه وي وکم رکوع کې دا وکم دې بل کې دا وکم دا به خطا کیږي. او دا چې ټول د میم زرما او بن زرما راګیر کړي نه سوچي نه بل څه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حسیدا ماشاء الله ورکوټه امام نه دی غوړه د تمامي دنیا امام دی د تمامو پیغمبرانو امام دی. یا الله هغه سره دی چې الله وایي کده د خبرونه منه عملم بربادوما کده د خبرونه منه جهنم ته غرزوما ددنه به مخکې کیږي نه. پنځه سه محمد رسول الله غلطي امام خطا کېدل دا د دې دغه نه دی دا امام خطا شي سبق امام دی او صحوش زمون باید سادهګان خو څه چغي وای چې پاتې مولوی صاحب وای نو ولاړ الله اکبر څوک وای د ناس ته الله اکبر. ان شاء الله درې مهمه خبرې دي الله دې موږ ته سره د خپل اسلام کې خسته ژوند راکړي او چې مرګ راځي هم الله دې ایمان او اسلام کې راولي بيدینو مرګ باندې الله موږ نه وجني او الله دې زموږ ژوندۍ په ایمان کې وګرځي. زمورونه یو څو خبرې بیان دي کوي یو دا دی چې سجده صحوه په انسان باندې په څه شي لازميږي دا پیژندل غواړي. کله سره په مسله پوي نشي سړی چې دا وداس مات شو به سجده صحوه کړو ولی یره چې مشکل لا ته جوړ څه سجده صحوه دا دغه کارونه دا پیژندل غواړي چې سجده صحوه دا په څه لازميږي. فقہ کې درې شي نه دي حدیثو کې څلور دي. ان شاء الله الله ژوند راکړي انده کې به یو دا خبره کوم دا الله په مشیت باندې. دویم په کم زیادت او نقصان سجده صحوه لازميږي. دریم دا سجده صحوه به څنګه کې عبده هو رسوله پوری به وي اخیر پوری به وي سلام نه مخ کې به وي د سلام نه رسته به وي او طریقه د سجده صحوه به څنګه سجده صحوه کې سجده کې به څه وي. نو کلامنګ تاسو له ژوند راکو ان شاء الله دا باندې خطبه کې به موږ تاسو ویو فدازمنګ استاد خطبه چی کنه بعد خلک خطبه کې قصې کوي مونږ قصې پرې خېدې کې کدو سره قصې ته وکم څه تی جوړي دا مسائل د دین ځان خبر کوي. الحمدلله د جمعې خطبه دازمنګ استاد یو د مدرسې درس هم دی دازمن خطبه هم ده برای مهرباني خیر دې ک ډیر د سي البي نه وای نیولې چیرته کنه او یا شرمخانو د باندې خپې نه ویخي نو خطبه د شورونه مخ کې راځي. د الله بندگانو کچیرته انسان په دې پویدل چې د جمعې په ورځ جمعه تاول وخت کې څومره اجر ده قسم په الله د یو بل سبب په ټوپک وړاندې کړی وي چې ګیټ کې پلانې سره نه مخ کې نشي. من خوبونه نیولې موږ جمعې ورځ هغه په کوم دول سپوري ودیو بس په می سونو را پاتې وګو به یو چر شو اخیر وټ کې چې د امام صاحب راګیو وختي جمعه تر ازید الله د دین خبر شي د احکام یاد کړئ تاسو به د منځ علماء وي
سبب استاسه ته یو مشکل راشي ان شاء الله دې ته هم ضرورت نه چې فلاني مفتي صاحب ته ټلیفون وکړو بلته وکړه دا به تاسو اورېدلی کنه نو که خپکیږي نه او څه دنیوي تاوان هم پکې ډیر نه خیر یو ګنټه الله لور کوي او به قیامت کې الله ته رب العالمین زمون خو 24 غنټه مصروف خدای یو غنټه نیمم خو به لور کړی د څه به کوو د خیره سکنه ان شاء الله زما انده جمعه کې ګورم چې تاسو 12 بجو ته کم مرګي را رسیدلی وي که جمعه ټول د سړک شو په موږ به منلو والا خلک یو او که چېرته یو څور نیکان مرګري دلته ناسو نو به معلومیږي چې منل من کې کم دي الله دې من کې منل راولي صحابه دا غي خبرې کمې وي منل ډیرو زمون خبرې ډېرې دي او منل زمون ډېر کم دي خو انسان د دې خبرو په قدر به الف ویږي کنه چې کله ولا جامې بل وتړي او د خپې ولنيږي کلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق به چې د خطه دی قبر ته موجود کی او را پام سي چې پاتې غیاره واستنه ته پوس کیږي او بشته الله مخې له سړی ورشي او به دا کله د میزان لګیدلی او به چې الله وایي دا شستا فیصله زکوما الیس الله باحکم الحاکمین او به دا نیک عمل چې وروي غرزو دي تل کې چې دا څومره وزن کوي او دا عمل نامه انسان لور کی او ته وایي چې اقرا کتابک زو سخفل ولولا کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا او به چې وایي ورځي مخ کې دا پولیس سراتی او په هغه کونډې لګېدلی او دا څو کوړي او چې څونه ګناي کړي او شرق ور کوي نسی او جهنم ته ورځي زمورونو دا منګو ته چې د شپه ورځ په ځان یو کړی دي موږ دغه ورځي جوړي الله دې موږ سره فکر پیدا کړي د کتاب او سنت دې الله موږ خادمان وګرځي د محمد رسول الله د طریقو دې الله موږ صحیح مزدوران وګرځي او الله دې د نبی علیہ السلام دین زمون زړونو زمون سینو کې راولي زمون کورونو کې راولي زمون بچي زمون خزه زمون نونه زمون خويندې زمون ورونه زمون گاونډین او زمونږ علاقه او ملک او ټول دنیا باندې دي الله لا اله الا الله محمد رسول الله حکیمیت راولي دي خبرو لپاره د دعوت من کو دي مرګرو ته وختي راځي درس تکې نه دا ګورم دلته مسخوتن درس کوو دا موږ دي طلاب ته نه دي شروع کړي که طالبان مسکینانو ټول ورځ درس کوي دا تاسو هم شروع کړي او که سړی وایي چې زه ناوزګارم یقیني ته وایم چې زه څومره ناوزګارم تاسو کې یو هم دومره نه والله د پر قرآن درس تکې نه حدیث تکې نه وګدې شپې دي منځونه کوي اخلاق خچلوي صدقات کوي خې خبرې کوي زمونږ استاد جون منواله دي مونږ په پل سواری او عیسی علی السلام وي دنیا ژوند د اخرت پل دی او پل باندې گاړې همیشه نه رواني نو پته نه لګي چې چا گاړې بسټیم د دې پل نه کته د اخرت دی اړې ته ورکوزيږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن